پاکستان وايي په لاهور کې چاودنه د افغانستان او هند استخباراتو په ګډه کړې ده. د پاکستان حکومت وايي د لاهور په جوهر ټاون کې د جماعت الدعوت د ترهګرۍ ډلې د مشر کور ته د سیرمه شوې چاودنې معلومات ترلاسه کړي دي او پوهېدلي چې دغه چاودنه د افغانستان استخباراتي شبکې NDS او د هند استخباراتي شبکې را په ګډه کړې ده. پاکستاني حکومت ویلي دي NDS او را په ګډه تابع نیولې ده چې په پاکستان کې شته امن له منځه یوسي او پاکستانیان ووژني. ځکه یې نو په لاهور کې د خپلو لاسپوڅو په واسطه دغه چاودنه کړې ده او د نورو چاودنو نیت هم لري خو دوی یې نه پرېږدي. د دوی په خبره د پاکستان استخباراتي شبکې ISI په پاکستان کې د NDS او را د لاسوهنو ثبوتونه راټول کړي دي او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ته یې سپارلی دي چې نړۍ ته له افغانستان او هند څخه ګریوان څیرې کړي. د پاکستاني حکومت په خبره د دوی هڅې وي چې NDS او را ونه شوی کړی ډیورن کرښې او لاین آف کنټرول ته سیرمه سیمې ناقرارې کړي ځکه خو دغو دوه استخباراتي شبکو لاهور او د پاکستان د زړه ښارونو ته لاسونه غځولي دي. دوی وایي د افغانستان او هند استخباراتي شبکې په دې وپوهیږي باید چې د پاکستان استخبارات قوي دي او له دوی دواړو څخه د خپلې خاورې ساتنه کولی شي. تر اوسه افغانستان او هند په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان په لاهور کې د سرطان په دویمه د جماعت الدعوت ترهګرۍ ډلې د مشر حافظ سعید کور ته سیرمه چاودنه وشوه چې پکې د پولیسو په ګډون ګڼ شمېر پاکستانیان مړه او ټپیان شول. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.